کسان وي نور مقصد په زړه کې نه لرو یارانو ازادي غواړو د ټولو افغانانو شروع کوم د هغه پاک ذات په نامه چې هغه د ټولو مهربان او خالق ذات دی هېڅ کور ودانۍ وایو چې هر ورځ راسي تکلیف ورکوي الله پاک یې په هغه دنیا او ته اجر ثواب دی عاجزانو لکه څنګه چې موږ د څلور میاشتې خوارۍ پر ځان ویوړي تکلیفونه مې پر ځان ویوړو د دې وطن لپاره که ښه وه که بده وه چا څه ویل هغه یې ویل انشاءالله تعالی ټول میدان ګټلی دی ژر د ژره به ورته اعلان وکړي چې کوم سرکار موږ ته باور راکړی دی موږ د ښار ټول عالمان په هغه کې شته ټول ملایان په هغه کې شته دا د خدای پاک لوی فضل دی چې زموږ سره عالمان راسره دي دې عالمانو زموږ څخه اختیار اخیستی دي د دې سیمې اختیار اخیستی دي انشاءالله تعالی په څلور پنځه شپې کې به مشر راغوښتی محمود خان هغه به هم راوغواړو کپتن صاحب وي ټول مشران وي پټي ته پر دا ځای باندې خپل اعلان کړي دا میدان موږ ګټلی دی عزیزانو موږ په ځمکه نه وناست موږ حق کولو دلته په پاکستان کې یو ارامن حکومت راغلی هغو پر موږ دا فیصله وکړه موږ د هغو ارامنې جواب ووایو که د جان په شان و که د بل په شان و که د کاکړ په شان و موږ دا ورته وویل چې ته به نه یې موږ به دلیږو نن لا سبا به جان تللی ګرځي نو اوس به دی لا په امریکا کې اوسېږي لا په لندن کې اوسېږي پاکستان کې دلته ګرانه نو موږ وایو چې همت ښه دی سره یو څه دا ښه دی اتفاق ښه دی که دا اتفاق و تی چې به دې ښار ته دی شرنګ ورکړي چې اوس پخوا به ګاډۍ والا ډرایور هم پر پاسپورټ کړي کلینر به هم پر پاسپورټ کړي ګاډۍ به یې دلته ولاړه وئ نن شکر دی پر هغه دستګیره پر هغه شناخته کارت روان دي او موږ خواست کوو د ټولو پارټیانو څخه چې د چانس په باره کې د سوچ ولګوي د ده سره دیال ونسي مولوي صاحب ته موږ وایو دا چانس هغه انسانان راوړي چې سهار یې ګټي ماښام یې خوري چې کومه فیصله وه هغه به سپي په مخ کې نه پر لت سودا کوي نه پر لت خرڅېږي نه دا د یوه سړي کار دی چې بس ورته یې خرڅ کړي دا د ټول وطن کار دی دا بار وخت دی لاس سره ورکوو که موږ دا سره ورکړي دا وطن به بچای که نه په دا ښار کې څو خدای شپې دي وایي چې خلک یې ایستلی شته ماجر یې د شناخته کارت نه لري هغه شکر دی په دې ښار کې څوک نه ورته ودرېدی د دې ښار د دې ځوانانو همت نو چې هر وخت دا رقم سره دا کېږو هر افسر چې دی هر محکمه چې ده موږ ورته وایو چې په خپله جاریه کې اوسه په خپله کې اوسه چې کومه ډیوټي دی هغه کوه چې کوم کار مې دی هغه کوم نه زه د دې ملک خلاف یم نه د دې وطن خلاف یم نه د دې خاورې خلاف یم دا مې کور دی هغه مې ورور دی نه و ورور ته بد رسوو نه و کور ته بد رسوو خلک داسې وایي چپه چپه کیسې کوي چپه چپه دغه کوي یو به زما په لاس کې چلېږي بل به زما په لاس کې چلېږي بل به ویل نه پر ورځي بل به چېشته ناست زه پر چا ورسم دا کلیاګه سره موږ نړولې دا ډیسي ځای موږ نړولې دا ګردی موږ نړولې د چا دې خو پته زموږ په دې کې چې د یوه ځوان ځایه شي نو د هغه کور بیا ته پوښتنه وکړه د هغه کلي بیا ته پوښتنه وکړه زموږ سره ځوانان شته په اتېر پر ځای کې زخمیان د اوسه پرې راډونه په پښو کې دي په دغه د ما پورې سړی ورغلی دی څنګه یې زموږ شاخ تباه دی موږ یو طرف ته وایو چې موږ بېروزګار یو د ماښام ډوډۍ نه لرو بل طرف ته دا کیسې کوو نه سړی نه یو ملګری دی دلته دانه چې دي څوک د میاشتې هسپتال تاب لري څوک د میاشتې د جیل تاب لري خو دغه طریقې اسانې ده جنګ چې په لاس لاسي وږي وغاښ ته بیا څه ضرورت دی چک چې تکلیف راباندې تېر شوی څو عمر به زیات کښېنستلي نور کښېنه د دې وطن دپاره موږ خپل سرونه ورکړي دي
خپل ځانونه یې ورکړي دي. چا څه کوي بیا ورته درېږو ناجایز په دې خاوره کې دې چا د نه منو. زموږ ملک دی، زموږ خاوره ده، نه دې خلک موږ ته راښیي، نه دې خلک موږ ته دا وایي چې دی دا دی. ستاسو د ټولو کور ودان د آخر شیخ القرآن بابا وایي موږ په در سر تېرو د خپل سر کله پروا لرو، خار دی چا نه خورو په بکسرې د غړیان در وسلو. ډېر